کوم سیس تکبر کې الله دې په دې کې رانیسي. د عادیانو په بدن باندې تکبر کو چې من اشد منا قوه، زمونږ غوندې د مټو زور بلا پچا کی، زمونږ غوندې د سینې زور به پچا کی، زمونږ غوندې غټ طاقت والا بسوک. الله په سیلې او په هوا والو زول چې ودرېږه مړه تعالی خو بل عذاب نه درکوم، تش په دا سیلې تیزوم په دې دې اوچتوم داسې په هوا کې. او چې کله به ځمکې ته راتله دا سر به یې راښکته او ځمکې ته او دا خپې پې بره وي او دا سر به یې د ځمکې سره ولګي، یو ډز به یې وکړه یخ پخ به پرېوته. ځکه بدنونه ډېر غټ غټو، دا دومره طاقتور قوم الله پیدا کړی چې یو بل سره مستي کوله که لکه هلکان مستي کوي. نو په مستۍ کې به هم یو بل پسې دا بوټي داسې راایستل، یو دا دونه څونه سړی دا څونه طاقت دی چې ته بوټي ته لاس واچوې او دا راوباسي او په دې یو بل ولي. لکه دې وخت کې هلکان په ګین یو بل ولي یاسي یو بله لوبه کوي. نو دومره طاقتور چې دا بوټو ته به داسې لاس واچو او هغه بوټي به ځان سره راویست، کوم چې عام بوټي دا به راایست او په دې به مستۍ نه کولې. رب العالمین په سیلۍ تباه کړ. او فرعون په اوبو باندې دعوه وکړه دا زما پاډر راولي، الله په اوبو تباه کړ. څوک چې په کم سیز تکبر کوي الله په هغې کې رانیسي. د دې عبرت لپاره علماو یو واقع د یو عالم ذکر کړې ده. یو عالم د خپلو شاګردانو سره و هغه دا خبره وکړله. کله کله علما دا خبره تحدیث بالنعمت په طور هم کوي، خو دا غټه خبره چې د الله نه یې خوښه. هغوی دا وویل چې یاره زما دومره تیز ذهن دی. دی عالم وویل چې زما مخې ته یو خبره خالي تېره شي یا مطالعه وکړم یا څوک زما مخکې خبره وکړي زما نه بلکل نه هېره کېږي، ذهن مې دومره تیز دی زما نه خبره نه هېرېږي. دا خبره وکړه، خبره داسې لږه د هغو باندې هم ده که نه، د ځان لږ ډېر صفت دی. نو په دې کې وایي لږ ساعت بعد یې ویل چې هلکه زما پیزار چېرته دي؟ وایي شاګردانو چې لاس کې دي نیولي دي. لاس کې پیزار نیولې ورته پته نه وه، ذهن یې دومره بند شو زر. دا ورته الله وښودله. دته هم شاګردانو ته هم چې نه نه انسان ډېر کمزوری دی، د باندې خامخا نسیان او هیره راځي. ټیک ده بعض انسان له الله حافظه تیزه ورکړي، حافظه ډېره قوي، خو بیا هم په یو نه یو ځای کې د دا ذهن کار پرېږدي، نسیان هیره پرې راځي.